د 3 غواګانو څخه تر 50 غواګانو پورې دغه سفر څنګه پیل کړی دی. نو ویډیو تر پایه وګورئ. جرمني جی هالسټین. بسم الله الرحمن الرحیم. راغلي د خوست ولایت د متون کلي ته او د خوست ولایت لپاره زموږ نماینده استاد محترم سید اسماعیل کمال موږ سره دلته او دغه فارم چې تاسو وینئ چې سفر یې د 3 الکاګان یا د 3 غواګانو څخه شروع شوی او اوس تقریبا 50 سره پورې دی. نو د دغه فارم په اړه باندې به یو مختصر معلومات د استاد محترم څخه ترلاسه کړو چې په دغه فارم کې کومې الکاګانې دوی کار کړي دي. نو موږ سره شئ مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې به تاسو ته د خوست ولایت ته راتګ هرکلی وایم. هرکله راسئ او خوښ یو چې تاسې راځئ د مالدار پوښتنه کوئ او د مالدار سره هغه نږدې اړیکه نیسئ. دا تر ټولو یو ښه یو شرکت چې هغه د افغانستان د حیواني نسل د اصلاح لپاره کار کوي تر ټولو ښه خبره ده. دغه فارم چې کله په لومړنیو کې جوړ شوی و رښتیا هم د ایران نه 3 غواګانې راوړې وې. بیا دته موږ مشوره ورکړه، په بار بار هم دا مشوره ورکړه چې د نسل اصلاح تر ټولو ښه لار او مناسبه لار د هغه د مصنوعي القاح کول او د مصنوعي القاح په کولو سره ته کولی شې ډېر زر خپل هدف ته ورسېږې. موږ الحمدلله په دې کې د جرمنۍ او د فرانسویو نسلونو تطبیق وکړو. اکثره د مالدار پوښتنه د جرمنیو نسلونو وه. نو هغې نه کوم بچي چې منځته راغلل هغه په ښه ډول دلته توافق هم وکړه او په د امراضو په مقابل کې هم الحمدلله په ښه ډول باندې وروزلی شول او د هغو هغه تولید چې و هغه هم بیخي مناسب و او زیاتره په ساحه کې ډېره ستونزه دلته د نب لاروالي یا د بازګشت موضوع ډېره زیاته ده. نو الحمدلله موږ دغه څښاګانې چې کله دوی ته تطبیقوو تر اوسه پورې ډېره ستونزه نه ده راغلې. البته کله کله دا د وخت مسایل شي، هغه ځینې نور مسایل شي نو د هغې وجې نه کیدی شي چې یوه نیمه بازګشت وکړي. نور الحمدلله ډېره ښه نتیجه یې ورکړې او دغه فارم چې تاسې ګورئ دغه نیمایي پاتې دي. ډېر زیات پروشات ورکړي، ډېر زیات یې خرڅې کړي دي الحمدلله. د خوست په سطحه باندې ډېر نسل څخه راضي یاست که نه د لارسمین غر؟ هغه کوم نسل چې تاسو ته ښکاري؟ دغه تقریبا په اول لنګون کې 10 نه تر 15 کیلو پورې دي. ها نو دغه اوسه پورې د 10 نه تر 15 کیلو پورې ډېرې کلکې دي. ها د مریضۍ په مقابل کې کلکې دي. مریضۍ په مقابل یعنې دلته څومره مرضونه راغلل او هغې په مقابل کې دا کوم تخمي ستنونه چې زېږېدلې شوي غواګانې دي نو د مرضونو مقابل کې محکمې دي. او صحیح دی.